حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده نے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو یو کس وګورئ چې هغه د جماعت سره تعلق ساتي او دغه په خدمت کې او په جوړولو کې مصروف وي دغه لپاره د ایمان شاهدي ورکوي ځکه چې الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي چې ترجمه دا ده چې جماعتونه د الله تعالی هغه خلق آبادوي هغه جوړوي چې هغوی ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې د دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو محدثین فرمایي چې مطلب د حدیث دا دی چې جماعت د الله تعالی د عبادت مرکز دی او د دین مقدس شعار دی نښه ده نښانه ده د دې وجې نه جماعت سره تعلق ساتل مخلصانه تعلق ساتل د هغې په خدمت کې ځان مصروف کول هغه جوړول د هغې د جوړولو په باره کې فکر او سعی او کوشش کول سوچ کول دا د الله جل شانه د ذکر او د عبادت ځایونه دي دا به چې موږ تاسو آباد وساتو نو څوک چې په دې کې جماعت سره تعلق ساتي د هغوی په جوړولو کې مصروف وي د هغوی په عبادت کې او په عبادت سره آبادوي داسې ظاهري جماعت جوړوي آبادوي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د په صحیح امام باندې صحیح امام باندې صادق امام باندې دا دلالت کوي چې دا سړی مؤمن دی د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو جماعت کې کوشش کول په هغې باندې خپلې پیسې لګول هغه آبادول لکه څنګه چې جماعت په عبادت سره آبادول ډېر ثواب لري دغه رنګې چې یو ځای کې جماعت جوړیږي ته په هغې کې خپلې حلالې پیسې لګوي وخت پکې لګوي جماعت جوړوي پکې ورته اخلي پرشونه ورته قالینې ورته اخلي خښتې ورته راوړي سیمټ ورته راوړي سیخ ورته راوړي خو بهرحال جماعت آبادوي الله جل شانه به تا ته اجر عظیم درکوي او بل به چې ته په دې شکر وباسې چې ستا پیسې په جماعت کې ولګېدې ښه ده چې په حرامو کې نه دي لګېدلي په شرابو کې نه دي لګېدلي په غلطو کارونو دي تللي د دې وجې نه شکر ادا کوئ چې ستاسو پیسې د الله په کور کې لګېږي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي